بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. قدرمنو زده کوونکو، زه ملالۍ امیرې ما تاسو ته د 10م ټولګي فزیک مضمون تدریس کوم. هیله لرم چې د نن ورځې د جلسې تر پایه پورې زما سره پاتې شئ. قدرمنو زده کوونکو، راځئ چې یوه لنډه کتنه وکړو تېر درس ته. لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده، موږ تېره ورځ د محدبه عدسیو په هکله باندې مو ولوستل چې موږ څنګه کولی شو په محدبه عدسیو کې وړانګې ترسیم کړو. نو قدرمنو زده کوونکو، د محدبه عدسیو په هکله مو هم معلومات ترلاسه کړل چې محدبې عدسیې هغه عدسیې دي چې څنډې یې نرۍ وي اما منځنۍ برخې یې پلنې وي نظر څنډو ته. او همدارنګه مشخصات مو هم ولوستل چې په محدبه عدسیو کې کوم انځور چې رامنځته کیږي هغه حقیقي ده، او د محدبه عدسیو یو خاصه یا هم په زړه پورې مشخصه دا ده چې کومې وړانګې چې په محدبه عدسیه باندې واردېږي دغه وارد شوې وړانګې یو بل ته نږدې کیږي. نو قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې د تېرې ورځې درس تاسو په ښه شکل باندې زده کړی وي. نو قدرمنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو هم د تېرې موضوع په هکله باندې ده، یعنې موږ څنګه کولی شو په محدبه عدسیو کې د وړانګو د رسمولو په ترڅ کې یو انځور رامنځته کړو یا هم یو تصویر په محدبه عدسیو کې څه ډول جوړیږي. نو قدرمنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو په عدسیو یا محدبه عدسیو هم په نازکو عدسیو کې د تصویر جوړېدل دي. لکه څنګه چې تاسو سکرین کې هم ګورئ، محدبه عدسیې دغه انځور چې تاسو ګورئ دا څه ډول عدسیې دي؟ محدبې عدسیې دي چې موږ تېره ورځ هم ولوستل چې محدبې عدسیې کولی شي مختلف شکلونه ولري. مثلا کیدلی شي محدب المقر وي، محدب الطرفین وي، یا هم محدب المستوي وي، یعنې یوه برخه مستوي وي او یوه برخه یې محدب وي. نو په نازکو عدسیو کې کله چې انځور جوړیږي، نو دغه انځورونه لکه څنګه چې موږ تېره ورځ کې هم ولوستل، د درې وړانګو په مرسته باندې موږ کولی شو په محدبه عدسیو کې یا هم په عمومي شکل په عدسیو کې یو انځور رامنځته شي. نو دغه درې وړانګې موږ تېره ورځ هم لوستې وې چې دغه درې وړانګې لومړی هغه وړانګې دي چې کومې وړانګې چې موازي د اصلي محور سره واردېږي په عدسیه باندې. کله چې په عدسیه باندې واردې شي، نو عدسیه هغه چې کوي انکسار ورکوي او د انکسار څخه وروسته د عدسیې څخه تیریږي. او همدارنګه دوهم ډول هغه وړانګې وي چې د محراق څخه تیریږي، او دریم ډول هم هغه وړانګې وي چې د نوري مرکز څخه تیریدلې. نو د همدغه دریو وړانګو په مرسته باندې موږ کولی شو په عدسیو کې یو انځور رامنځته کړو. نو لکه څنګه چې تاسو تېره ورځ کې مشخصات مو هم د عدسیو لوستی وو چې په عدسیو کې کوم مشخصات چې دي، مثلا انحنا مرکز ده، محراق ده، اصلي محور ده او نوري مرکز ده. دغه مشخصات سره په پام کې نیولو باندې موږ کولی شو یو انځور په عدسیو کې رامنځته کړو. نو څنګه چې تاسو په انځور کې سکرین کې هم ګورئ، انحنا مرکز، اصلي محور، همچنان نوري مرکز. نوري مرکز کومه برخه ده؟ هغه برخه چې د عدسیې په منځ کې واقع شوي. دغه انځور چې تاسو ګورئ دا هم چې ده یو محدبه عدسیه ده. کومه عدسیه یا کوم ډول د محدبه عدسیو ده؟ محدب الطرفین، یعنی دواړې برخې چې دي محدبې دي، یعنی دوه محدبې عدسیې سره یو ځای شوي دي او یو عدسیه یې موږ ته رامنځته کړې ده. نو په عدسیو کې که چیرې لکه څنګه چې موږ په هندارو کې هم لوستي وو، که چیرې یو جسم ډېره لویه فاصله ولري له هندارې څخه، مثلا که چیرې په بېنهایت کې واقع وي، نو کوم انځور چې په هندارو کې رامنځته کېده هغه چیرته رامنځته کېده؟ ډېر ښه په محراق کې رامنځته کېده. همدغه ډول په عدسیو کې هم که چیرې موږ یو جسم د عدسیې څخه په بېنهایت فاصله کې کېږدو، نو د هغه جسم انځور هم چیرته رامنځته کېږي؟ په محراق کې رامنځته کېږي. نو دغه به په ګډه سره رسموو، په تختې په مخ به یې ګورو چې څه ډول دغه انځور په محراق کې رامنځته کېږي. جسم مو چیرته قرار لري؟ آفرین، په بېنهایت کې. نو یوه وړانګه لکه څنګه چې تېرې ورځ کې هم موږ لوستي وو، یوه وړانګه د نوري مرکز څخه چې کېږي تېرېږي، یعنې په عدسیه باندې واردېږي. وارده شوې وړانګه کله چې د نوري مرکز څخه تېرېږي، دغه برخه چې ده نوري مرکز. نو کومه وړانګه چې د نوري مرکز څخه تېرېږي هغه چې کوي؟ آفرین، انکسار نه کوي، پرته له انکسار څخه له عدسیې څخه وځي. نو دوهمه وړانګه چې موږ رسموو، لکه څنګه چې تېره ورځ کې مو هم لوستي وو، محراق څخه، یعنې کومه وړانګه چې په محراق باندې چې کېږي واردېږي. نو دغه وړانګه به هم رسموو چې بېنهایت کې جسم قرار لري له محراق څخه په دې شکل. ګورئ، وړانګه مو وارده کړه، دغه برخه چې ده محراق ده، په دې شکل باندې وارده شوه. نو وارده وړانګه موږ ویلي وو کله چې وارده وړانګه اوس دلته ګورئ په عدسیه باندې راغله، نو عدسیه دغه چې کوي انکسار ورکوي یا هم ماتیږي په عدسیه کې. نو منکسره وړانګه، قدرمنو زده کوونکو، منکسره وړانګه موازي د اصلي محور سره چې کېږي تیریږي. ښه ګورئ
د نوري مرکز څخه چې کومه تیره شوه هغه انکسار یې ونه کړ. اما هغه چې د محراق څخه تیریږي هغه منکسره وړانګې د اصلي محور سره موازي تیریږي. نو دغه برخه کې دوی یو بل سره قطع کړل. نو دغه برخه زموږ څه ده؟ محراق ده. دغه برخه مو څه ده؟ محراق. یعنی که چیرې جسم په بې نهایت کې قرار ولري رامنځته شوی انځور یا هم انځور چیرته جوړیږي؟ په محراق کې جوړیږي. چې دغه انځور زده کوونکو کله چې جوړیږي دغه څه ده؟ حقیقي ده. دوهم معکوس او لوی دی جسم څخه. دوهم که چیرې جسم په محراق کې قرار ولري یعنی د بې نهایت څخه راځو چیرته؟ محراق کې. مثلا دغه برخه څه ده؟ محراق ده. دلته مو څه قرار لري؟ جسم. کولی شئ تاسو هر ډول جسم څخه کار واخلئ، مثلا قلم وي، مارکر یا هم پنسل، هر شی کولی شئ. نو مثلا په دغه برخه کې شم مونږه اګدو په محراق کې. نو کله چې جسم په محراق کې وي مونږ دوه ډولې یا هم کومې شعاوې چې رسمو. لومړی دا ده چې د اصلي محور سره موازي په عدسیه باندې تیریږي. نو کله چې په عدسیه باندې وغورځېږي دغه د محراق څخه تیریږي. عدسیې زده کوونکو څو ډوله محراقونه لري؟ آفرین، دوه محراقونه لري. همدارنګه بله وړانګه چې ده هغه د نوري مرکز څخه تیریږي په دې شکل باندې. ښه قدرمن زده کوونکو ګورئ، کله چې جسم په محراق کې قرار ولري دا هم منکسره وړانګه. نو هغه وړانګې جسم کله چې په محراق کې قرار ولري نوري وړانګې چې کله یې موږ رسموو دغه وړانګې یو بل سره نه قطع کوي. په څه معنا؟ یعنی رامنځته شوی انځور په بې نهایت کې څه کېږي؟ جوړیږي. یعنی جسم مات رقم ده، حقیقي ده، خو په کوم شکل باندې جوړیږي؟ نقطوي یا هم د نقطې په شکل باندې انځور رامنځته کېږي. قدرمن زده کوونکو دریم ډول که چیرې جسم مو په انحنا مرکز کې موقعیت ولري دغه مو انحنا مرکز د عدسیې انحنا مرکز ده. لومړی ډول وړانګه کله چې د جسم څخه په عدسیه باندې وړانګه راځي یعنی د اصلي محور سره موازي وي نو په عدسیه باندې چې کله دغه وړانګه واردېږي نو وارده شوې وړانګه د کوم برخې څخه تیریږي؟ آفرین، د محراق څخه. نو دغه برخه څه ده؟ محراق. همدارنګه دوهمه وړانګه چې د جسم څخه په عدسیه باندې واردېږي نو وارده شوې وړانګه چې د عدسیې څخه د عدسیې له مرکز څخه یعنی د بخښنې سره د نوري مرکز څخه تیریږي په دې شکل باندې. نو کله چې دغه وړانګې یو بل قطع کوي نو دغه وړانګې یو بل چیرته قطع کوي؟ یعنی رامنځته شوی انځور که چیرې جسم په مرکز انحنا کې قرار ولري نو بیرته جسم انځور هم چیرته رامنځته کیږي؟ آفرین، په انحنا مرکز کې. لکه څنګه چې تاسو د تختې په مخ باندې هم ګورئ کوم انځور یعنی کله چې جسم په انحنا مرکز کې وي انځور هم درته په انحنا مرکز کې رامنځته کیږي. مشخصات څه دي؟ انځور حقیقي ده. لکه څنګه چې تاسو تختې پر مخ باندې هم ګورئ یعنی د دواړو د انځور او د جسم اندازې هم څه دي؟ یو ډول دي. یعنی ای زبر بی زبر که چیرې د انځور اوږدوالی په ای زبر بی زبر باندې وښیو او خپله د جسم اوږدوالی ای بي دغه دواړه یو د بل سره څه دي؟ مساوي دي. همدارنګه انځور مو هم څه ډول رامنځته شوی ده؟ ډېر ښه حقیقي رامنځته شوی. نو قدرمن زده کوونکو په همدې ترتیب باندې که چیرې د جسم موقعیت ته تغییر ورکړو قدرمن زده کوونکو که چیرې جسم د انحنا مرکز او د محراق ترمنځ قرار ولري یعنی د محراقي فاصلې څخه یا هم د محراق څخه د جسم فاصله عدسیې ته نږدې شي نو په دې حالت کې انځور چیرته رامنځته کیږي؟ د دې وړانګې به هم رسم کو. لومړی هغه وړانګه چې د نوري مرکز څخه یعنی د جسم څخه په عدسیه باندې غورځېږي او د نوري مرکز څخه تیریږي. نو کومه وړانګه چې د نوري مرکز څخه تیریږي هغه پرته له انکسار څخه له عدسیې نه وځي. همدارنګه دوهم ډول
بیا هم د جسم څخه راځي په عدسیه باندې، یعنی د اصلي محور سره موازي. نو دغه وړانګه بیا هم د کوم ځای څخه تیریږي منکسره وړانګه؟ آفرین د محراق څخه. نو ګورئ په دغه برخه کې دغه دوه وړانګې چې کومه عدسیه باندې وارده شوې وي یو بل سره قطع کړل. نو کوم انځور چې رامنځته شو دا انځور هم چې ده حقیقي، تاسو تختې پر مخ باندې هم ګورئ چې معکوس رامنځته شوی ده، حقیقي ده او همدارنګه جسم او انځور توپیر چی ده چې کوم جسم چې یا کوم انځور چې د جسم دلته په عدسیه کې رامنځته شوی ده دغه انځور د اصل جسم څخه چی ده لوی ده، یعنی جسم څه رقم ده لوی ده او فاصله د دواړو سره کم ده. د انځور فاصله تاسو د تختې پر مخ باندې هم ګورئ د جسم د فاصلې څخه چی ده لویه ده، یعنی دغه پی که چیرې جسم وي او کیو هم د انځور فاصله یا واټن له عدسیې څخه وي نو د انځور واټن له عدسیې څخه چی ده ډیر ده. همدارنګه اوږدوالی ګورئ اوږدوالی هم د انځور اوږدوالی نظر جسم ته لوی ده. نو قدرمن زده کوونکو دغه په دې شکل باندې وړانګې موږ په عدسیه کې رسموو او د دغه وړانګو د رسمولو څخه انځور رامنځته کیږي، یعنی کله چې وړانګې یو بل سره قطع کړي نو د دوی له تقاطع څخه انځور رامنځته کیږي. لکه څنګه چې تاسو په تخته کې په سکرین پر مخ باندې هم ګورئ دغه یوه مقر عدسیه ده چې په مقر عدسیه کې هم کومې وړانګې چې رسمي شوي دي نو دلته هم دوی انځور چې کیږي رامنځته کیږي. همدا ډول په دې انځور کې هم تاسو په واضح شکل باندې ګورئ چې وړانګې په عدسیه باندې راغلي دي او په یوه نقطه کې یو بل سره قطع کړي. دغه نقطه کومه نقطه ده؟ آفرین محراق ده یا محراقي نقطه ده. نو قدرمن زده کوونکو دغه انځورونه چې موږ د تختې پر مخ باندې یا دغه وړانګې چې موږ رسمې کړلې نو د دې لپاره چې تاسو په ښه شکل باندې پوه شئ چې څنګه یو جسم په بې نهایت کې انځور رامنځته کیږي یا په محراق کې رامنځته کیږي یا په انحنا مرکز کې، نو په ګډه سره به په یوه لنډه تجربه کې وګورو تر څو چې تاسو هم دغه په واضح شکل باندې زده شي. قدرمن زده کوونکو په محدب عدسیه کې څه ډول تصویر جوړیږي، یعنی په محدب عدسیه کې تصویر جوړیدل د دې لپاره چې تاسو په دې موضوع باندې هم ښه پوه شئ موږ یوه لنډه تجربه اجرا کوو چې زموږ د اړتیا وړ مواد بیا هم شم محدب عدسیه کاغذ او ګوګر ده چې که چیرې یعنی جسم په محراق کې واقع وي نو تصویر چیرته جوړیږي یا انځور چیرته رامنځته کیږي دغه په ګډه سره عملا ګورو چې که چیرې جسم محراق کې وي نو انځور چیرته رامنځته کیږي. نو زده کوونکو ګورئ که چیرې موږ دغه کاغذ واټن ته هر څومره تغییر ورکوو یعنی دلته ګورئ کوم انځور موږ ته واضح شکل باندې نه ښکاري، یعنی که چیرې تاسو ګورئ د دې لپاره چې تاسو په واضح شکل باندې پوه شئ نو موږ په څراغونه خاموش کوو. ګورئ د ورقې پر مخ باندې چې که چیرې جسم په محراق کې وي نو انځور په بې نهایت کې چې کیږي رامنځته کیږي. اوس ګورئ زده کوونکو که چیرې مونږ د دغه واټن ته تغییر ورکو یعنی که چیرې ګورئ اوس خو جسم په محراق کې و که چیرې د دغه شمع یا جسم فاصله ډیره کړو یعنی په بې نهایت کې قرار ولري نو انځور یې چیرته رامنځته کیږي. ګورئ زده کوونکو کله چې جسم په بې نهایت کې وي نو انځور یې چیرته رامنځته کیږي په محراق کې د نقطې په شکل باندې چې تاسو د کاغذ پر مخ باندې هم په واضح شکل باندې وینئ. قدرمن زده کوونکو لکه څنګه چې په تجربه کې مو هم ولیدل نو هیله لرم چې تاسو هم دا تجربې هم په ښه شکل باندې زده کړې وي. نو په همدې ترتیب باندې راورسېدو د نن ورځې موضوع پای ته چې د نن ورځې موضوع مو د نازکو عدسیو کې د وړانګو رسمول او د تصویر جوړېدل و چې په څلورو حالاتو کې مونږ دغه وړانګې رسم کړلې او انځورونه یې مو هم رامنځته کړل چې په عدسیو کې که چیرې جسم په بې نهایت فاصله کې قرار ولري نو انځور یې په محراق کې جوړیږي. همدارنګه که چیرې جسم په محراق کې قرار ولري نو انځور په بې نهایت کې رامنځته کیږي او یا هم که چیرې جسم په انحنا مرکز کې وي نو انځور هم بیرته په انحنا مرکز کې رامنځته کیږي. نو هیله لرم چې د نن ورځې موضوع مو هم په ښه شکل باندې زده کړې وي. تر بلې موضوع پورې چې بیا هم تاسو په حضور کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی رب باندې سپارم او د تاسو کورنۍ دنده هم د 104مې پاڼې پوښتنې دي چې دا به هم تاسو حلوئ تر څو چې تاسو لیاقت نور هم زیات شي. تاسو ټول په مهربان الله پاک باندې سپارم. همیشه بریالي او خوشحاله اوسئ.